یو مالداره سړي چې د خپلې ښځې سره یې ډېر ظلم کوو. د دغه مالداره سړي او د ښځې باره کې درله ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. دغه مالداره کس چې علي نومیږي او د ښځې نوم یې زینب دی. 6 میاشتې مخکې علي په پاکستان کې یوه ښایسته او ساده جینۍ سره واده وکړو چې زینب نومېدله. زینب چې یو ساده او غریبه جینۍ وه، د ټولو جینکو نه په خوی کې بدله. علي دغه فیصله وکړله چې زه خپله ښځه ځان سره ښار ته بوځم او خپله یو دنیا ورته وښایم. زینب په دغه نوې دنیا کې ښار کې قدم کېښودو. وخت تېرېدو سره زینب ته دغه محسوسه شوله چې دا دنیا او دغه ښار د خوبونو په شان نه دی. زینب چې خپل خاوند علي سره یې ډېره مینه کوله. یوه ورځ چې زینب د علي په خوی باندې پوه شو او د علي په انداز کې تبدیلیانې شروع شولې. ناوخته کور ته راتلل، په موبایل باندې پټې خبرې کول، موبایل پټول. یوه ورځ چې زینب د خاوند کپړې اینځلې، د علي په جیب کې د یوې جینۍ والی راووته. زینب په خپل زړه کې دا وویل، زه هماغه یم چې ما سره یې وعدې کړې وې چې زه به ستا کله هم ځان له پرېنتم. زینب خاموشه شوله او خاموشه پاتې شوله، خو هغه اوس هر څه ویني او پوهېږي. یوه شپه علي په خوب کې ځان سره لګیا و. د جینۍ نوم لیلا و. علي ویل، لیلا تا خو کمال وکړو. زینب ته د هېڅ پته ونه لګېدله. زینب ایښه ناسته وه او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې. هغه پوهه شوې وه او په هغه شپه باندې زینب فیصله وکړله او په سبا باندې علي د خپل دفتر نه واپس کور ته راځي. کور خالي پروت دی او په دیوال باندې په اینه باندې لیکل شوې دغه جمله: دوکه ورکولو والا کله هم په سکون کې نه وده کېږي. علي چې په دغه جملې سره داسې لیونی شو، د زینب هېڅ پته نه لګېدله. ملګرو او ګاونډیانو یې سوالونه شروع کړل چې زینب چېرته لاړه، خو چاته هېڅ پته نه وه. د علي په مخ باندې ورځ تر بله یره او ګبراهټ جوړېدو. زینب یو کلي ته تللې وه او په هغه کلي کې ماشومانو ته سبق ښودلو او خوشحاله وه. د زینب اخري خبره دا وه، کله ناکله غلی انتقام د ټولو نه اوچته چغه وهي. دا د زینب فیصله وه چې د خپل خاوند نه جدا شوله او ځان ته یې زندګي شروع کړله. هغه مالداره انسان چې خپلې ښځې له یې دوکه ورکوله او نورو جنکو سره یې تعلقات ساتو. زینب چې د خاوند نه ځان جدا کړو او ځان له یو دنیا آباده کړله. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ.